د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ISI مشر ولې کابل ته راغلی و؟ چا سره یې لیدلي او څه ویل شوي؟ سلام ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن پنجشنبه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و. له نوموړي سره د پاکستان د ISI مشر فیض حمید هم په دغه سفر کې ملګری و. د دوی د ښه راغلاست لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان کابل هوایي ډګر کې ولاړ و. شاه محمود قریشي په خپلو لیدنو کې په ارګ کې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره هم لیدلي. ویل شوي چې د دغه سفر موخه دوه اړخیزې اړیکې، تجارت او د کډوالو په موضوعاتو بحث ښودل شوی. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د خپل یو نږدې ورور په شان تل د افغانستان تر څنګ پاتې شوی دی. دغه راز شاه محمود قریشي له طالب چارواکو سره له لیدنو وروسته ویلي چې افغان طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان په خاوره به پاکستاني طالبان او بلوچ بېلتون غوښتونکي نه پرېږدي. په هر حال د دغه سفر په اړه تحلیل دا دی چې ممکن اصلي موخه یې د اړیکو پیاوړي کول، سیاسي ثبات، د همشموله حکومت جوړېدو او رسمیت پیژندو لپاره د پاکستان هڅه وي. یاد دې وي چې څه باندې 2 میاشتې کېږي چې طالبانو واک ترلاسه کړی، خو تر دې دمه د پاکستان په شمول هېڅ هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ځینې سفرونه او لیدنې کېږي او طالبانو هڅه روانه کړې چې د خپل نظام لپاره نړیوال مشروعیت پیدا کړي. په هر حال تاسو د شاه محمود قریشي د دغه سفر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د ویډیو ستاسو پر تر اعظم کلیو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.